السلام علیکم ملګرو، څنګه چې تاسو ته پته ده چې د پی ټی آی احتجاج د پرون نه شروع شوی 4 اکتوبر نه نن هم احتجاج دغه په باره کې نوي معلومات راغلل. ټول را سره وګورئ ملګرو. یو طرف ته چې دی نو د پی ټی آی چې کومه په ډي چوک کې چې کومه احتجاج شروع دی نو په هغه باندې شیلینګ شروع دی. بل طرف ته چې دی نو په اسلام آباد کانفرنس شروع دی چې په گورنر راج په خیبر پختونخوا باندې ولګي. بل طرف ته چې نو علي امین ګنډاپور په کوم ځای کې دی هدایت ورکړي دي خپل عوام لپاره. ملګرو په دې سو ټاپکونو سره خبرې کوم. بل دا چې فوج هم تعینات شوی دی. ملګرو اسلام آباد ته چې دی نو فوج تعینات شوی دی. اوس پکې فوج دی او فوج چې کله تعینات شي دا تاسو دا خبره معلومه چې هغه د سره لپاره تعینات شوی دي ځکه هغه وایي چې موږ د عوام د حفاظت لپاره یو خو بالکل تور باندې په عوام باندې شیلینګ عوام باندې وایي موږ څوک ډي چوک ته نه پرېږدو. ملګرو او چې څوک هم ډي چوک ته راځي نو هغه به خفه کېږي نه. ملګرو فوج ته اجازه ورکړی دی. د خیبر پختونخوا نه هم فوج روان دی. بل طرف ته اسلام آباد ته فوج نور هم راغلی دی. نو د عوام چې دی نو په منځ کې راولي مکمل تور باندې د عوام د ختمولو کوشش کوي. او بل طرف ته چې دی نو عوام په ډي چوک کې ناست دی که نه عوام وایي که نه چې څو پورې علي امین ګنډاپور نه راغلی که 3 ورځې پکې لګي که 4 ورځې پکې لګي که نه نو موږ به په دې ځای کې ناست یو. هله به موږ ځو چې څو پورې موږ احتجاج نه پوره شوی. عمران خان موږ ته کال نه راکړی دغه پورې به موږ نه ځو. ملګرو علي امین ګنډاپور اوس په کوم ځای کې دی چې علي امین ګنډاپور چې دی نو د حسن ابدال یو غر دی په هغه ځای کې فساو شوي دي که نه په هغه ځای کې دي. ملګرو هغه ته هدایت جاري کړی دي که نه وایي زه به چېرته هم وروسته نه شم وایي چې یوه ګولۍ باندې زه مړ کېږم ما به دې ګولۍ راووروئ چې زه د دنیا نه ختم شم نو هله به تاسو ما د دې احتجاج نه منې کوئ. نور د دې احتجاج نه چې دی نو زه نه منې کېږم. د څو پورې چې عمران خان ماته نه ویل دغه پورې دې خبرې نه زه نه وروسته کېږم او دی خپل عوام ته دا خبره جاري کړې. د عوام هم د دې په تمه دی په دې باندې یقین دی ځکه چې په ډي چوک کې ناست دي څه ګرفتارېږي څه چې دی نو فوج تعینات شوی دی. د هغه نه پس چې نو په اسلام آباد کې دا خبره روانه ده. په اسلام آباد کې چې نو کانفرنس شهباز شریف راوښتلی دی هغه دا خبره کوي که نه چې موږ به په خیبر پختونخوا کې گورنر راج ولګو. ملګرو چې دا چې دی نو علي امین ګنډاپور چې دی دا انتشار خوري د دې لپاره چې دی نو موږ به گورنر راج لګو. او بل طرف ته چې دی نو فیصل کونډي دی که څه دی دا د پیپل پارټۍ دی خو دی یو پیر چې دی نو د آفس نه راایستلی و دې کومه سامان چې نو بهر ته راایستلی و علي امین ګنډاپور خو په دې کې د سره څه حیا نشته دی. ملګرو تاسو ته پته ده په اسلام آباد کې حالات مکمل طور باندې خراب دي او ټول پښتانه هلته تللي دي ځکه چې د پنجاب چې کومه پولیسو کومه رینجر نو هغه پښتنو زغلولو او د هغه نه پس چې نو فوج تعینات شو. نو تاسو ته پته چې حالات مکمل طور باندې په اسلام آباد کې خراب دي. ډي چوک چې دی نو کومه کانټینر وینو چې علي امین ګنډاپور چې دی نو مخې نه لرې کړي دي. بل طرف ته چې دی نو عوام اوس په ډي چوک کې ناست دی بالکل چې دی نو هغه شپه تېره کړه. نن چې دی نو کومه زنانه چې دي او کوم کارکونان چې ناست دي هغوی چې علي امین ګنډاپور که په میاشت کې رارسي او که په 3 ورځو کې رارسي خو موږ به دا احتجاج جاري ساتو د هغه پورې چې څو پورې عمران خان حکم نه یې کړی. موږ به چې د حقیقي ازادۍ دپاره دا موږ نن ناوت یو او دا به نن موږ پوره کوو که هر څه کېږي. ملګرو نو حالات مکمل طور باندې که شیدګه طرف ته روان دي مکمل طور باندې خراب طرف ته روان دي. نو ټولو ته دا خواست چې ټولو پښتنو ته ضرور دعا وکړي چې الله پاک چې دی نو هغوی حفاظت وکړي ځکه چې فوج تعینات شوی دی نو مکمل طور باندې تاسو ته د حالاتو پته لګي چې حالات کوم طرف ته روان دي. نو زمونږ ټولو پښتنو ته خواست چې څوک هم په کورونو کې نو ضرور دعا وکړي ځکه چې په اسلام آباد کې حالات مکمل طور باندې خراب دي ځکه چې فوج ته هم حکم شوی دی چې دا ذمهواري چې تاسو دا سنبال کوئ وسو ځکه چې رینجر چې دی او پولیس چې دی نو دا ذمهواري نشي کولی هغه یې زغلول دي عوام لګېدلی دی هغه یې زغلول دي. نو د هغه نه پس چې دی نو اوس فوج په اسلام آباد کې تعینات شوی دی نو اوس پته نه لګي چې وروسته څه کېږي. نو زما هم ټولو پښتنو ته دا خواست دی ټولو پښتنو ته دا سوال دی چې ضرور ورته دعا وکړي چې الله رب العزت زموږ د ټولو پښتانه چې دي نو چې دا تل دی کوم مقصد دپاره چې په هغه کې کامیاب شي د هغه نه پس چې روغ جوړ واپس خپل کور ته راشي ځکه چې حالات مکمل طور باندې په اسلام آباد کې خراب دي ځکه شیلینګ شروع دی فوج تعینات شوی دی نو بالکل حالات مکمل طور باندې خراب دي. دا د نوي معلوماتو که نه ډېر پښتانه وایي که نه چې نوي معلومات رانغللو ځکه چې دا چې دا نو نوي معلومات راغللو د پی ټي آی چې کومه احتجاج دی عمران خان چې کوم کال ورکړی نو په هغه باندې عوام لبیک ویلی او نن چې دی نو د عمران خان چې دی نو سالګرا هم ده نو ټول ته مبارک شه. عمران خان چې دی نو 72 سال چې دی نو په دنیا کې وشول ملګرو چې 72 سال وی چې دی نو هغه عمر دی هغه 72 ورځې سالګرا چې دی نو هغه نن به کېږي. ملګرو دغه نه پس چې دی نو په ډي چوک کې دغه نوي معلوماتو ما تاسو سره ضرور شریک کړم نو د نورو ملګرو سره ویډیو شیر کړئ.